هندۍ لوبډله پاکستان ته د چمپیونز ټرافۍ لپاره هم نه ځي. ټاکل شوی په راتلونکي 2025 کال کې پاکستان د کرکټ نړیوالې شورا د چمپیونز ټرافۍ کوربتوب وکړي. د دوشنبې په ورځ د پاکستان کرکټ بورډ مشر محسن نقوي په خپلو یو لړ څرګندونو کې وویل چې که هند پاکستان ته د چمپیونز ټرافۍ لپاره سفر وکړي، دوی به ورسره د دوه اړخیزې لوبلړۍ شونتیا هم وڅېړي. د هند کرکټ کنټرول بورډ د محسن نقوي دې څرګندونو ته غبرګون ښودلی. هندو ایشین نیوز د هند کرکټ کنټرول بورډ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دوه اړخیزه لوبلړۍ خو لا لرې ده. هندۍ لوبډله به د چمپیونز ټرافۍ لپاره هم پاکستان ته سفر ونه کړي. یا د سرچینې زیاته کړې چې که د چمپیونز ټرافۍ کوربه هیواد بدل شي یا دویم کوربه هیواد وټاکل شي، بیا به پکې ګډون وکړي. سرچینې ټینګار کړی چې که دوی ته خپل حکومت پاکستان ته د تګ شین څراغ ورنه کړي، نو د چمپیونز ټرافۍ لپاره به ولاړ نشي، ځکه له یاد هیواد سره یې سیاسي اړیکې ښې نه دي. هند او پاکستان د وروستي ځل لپاره په 2012 او 14 کلونو کې د هند په کوربتوب دوه اړخیزه لوبلړۍ لوبولې وه. له هغې راوروسته یوازې په اسیا جام او نورو نړیوالو جامونو کې سره مخامخ شوي دي. بل لور یو شمېر سرچینو د هندي کرکټ بورډ د یادې سرچینې د څرګندونو په غبرګون کې د پاکستان کرکټ بورډ غږولی. پاکستاني بورډ ویلي که چیرې د هند کرکټ بورډ په رسمي توګه چمپیونز ټرافۍ کې د ګډون لپاره پاکستان ته خپل نه تګ اعلان کړي، نو بیا به همغه وخت اړینه وي چې دوی هم پر وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. یاد بورډ زیاته کړې چې تل یې هڅه کړې د کرکټ په ډګر کې له هند سره اړیکې او تګ راتګ بیرته ښه کړي، ځکه یې د 2023 کال نړیوال جام لپاره هم هند ته خپله لوبډله ولېږله. دا په داسې حال کې ده چې هند تېر اسیا جام کې د ګډون لپاره هم پاکستان ته سفر ونه کړ او پر ځای یې خپلې لوبې سریلانکا ته بدلې کړې. په دې توګه د تېر اسیا جام په څېر پاکستان د هند له لاسه یو ځل بیا هم په دوو کې حیران دی او یو طرفه یاري یې مخته نه ځي.